تازه خبر طالبانو بله ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دې قطعې مسؤلیت به څه وي، چیرته دندې لري، نور جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د اسلامي امارت ویاند وایي چې د کندوز هوایي ډګر لپاره یې ځانګړې منصوري قطعه چې په مجهزو وسلو سمبال ده د یاد ډګر د امنیت ساتنې لپاره وګمارله. د طالبانو ویاند وایي چې د کندوز هوایي ډګر لپاره یې ځانګړې منصوري قطعه په مجهزو وسلو سمبال کړې او د یاد ډګر د امنیت ساتنې لپاره یې ګمارلې ده. هغه ویلي چې 100 کسان هوایي ځواک تر مسلکي زده کړو وروسته په مجهزو وسلو سمبال د یاد ډګر د امنیت ساتلو او د اړتیا پر مهال د عملیات کولو لپاره چمتو او په دنده وګمارل شول. د طالبانو منصوري ځواک قطعه د هوایي ډګرونو، اوبو بندونو او نورو عامو شتمنیو د خوندیتوب لپاره ځانګړې شوې ده. تر دې وړاندې طالبانو د کابل ښار د امنیت ساتلو لپاره فاتح ځواک او بدري لښکر ګمارلی و. طالبان وایي چې دوی د مسلکي عسکرو د روزلو پروسه پیل کړې او ډېر ژر به د هیواد د ټولو ولایتونو د امنیت ساتلو لپاره یې وګماري. بلخوا د بي بي سي د راپور له مخې طالبانو بدخشان کې د ځانمرګو یوه قطعه جوړه کړې ده چې یاد ولایت او د هغه تر څیر نور ولایتونه تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راوستلي دي. د راپور له مخې د بدري په شمول د طالبانو یادې قطعې تر ټولو لوی شرط دا دی چې په دې قطعاتو کې د شمولیت مخکې دا ومني چې ځانمرګي برید لپاره چمتو دي او هر کله چې پرې غږ وکړي نو دوی به چمتو اوسي. د طالبانو یادې قطعې د شمال خلکو د تود هرکلي سره مخ شوي دي او وایي چې طالبانو ته پکار ده چې یادو قطعاتو کې د پخوانیو ځانګړو کسان هم جذب کړي. په همدې حال کې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب ویلي چې د طالبانو لیکې به تصفیه شي. بیکاره شخصي ګټې پالونکي او مفسدین به د طالبانو له لیکو څخه وشړل شي. تاسو د طالبانو د یادو قطعاتو په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې را سره شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.